مجبوره جینۍ لنډه او دردونکې کیسه امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. د غرمې وخت و چې په منډي کې مې خپله ورځنۍ مزدوري ختمه کړه. میوې مې واخیستې او د کور په لورې روان شوم. ستړیا او فکرونو راخیستی وم. په ذهن کې مې یوازې د خپلې مېرمنې خبرې تاویدې چې سهار یې راته زنګ وهلی و. مور مې ناروغه ده، زه د ماشومانو سره د هغې پوښتنې ته ځم. ما ورته اجازه ورکړې وه او اوس کور خالي و. په لاره مې د ژوند په ستونزو فکر کاوه چې څنګه به یې سموم چې ناڅاپه یو نرم او خوږ غږ مې تر غوږ شو. یوه جینۍ وه چې بې اندازې ښایست الله ورکړی و. د لارې پر غاړه ولاړه او په خوږ غږ یې راته وویل: ولې دومره ستړی غمجن ښکارې؟ ما ورته په وچه لهجه ځواب ورکړ: نه ستړی نه یم، نه غمجن یم، یوازې د کار نه راغلی یم. هغې یو ګونګه مسکا وکړه او په معصومانه ډول یې پوښتنه وکړه: ځای لرې چې ستړیا دې ختمه کړم؟ زه پوهېدلم چې دا جینۍ د یوې داسې دنیا برخه ده چې ما پخوا یوازې په خبرو کې اورېدلي وو. خو چې کور خالي و او څه نور کارونه نه وو، ما په سړه سینه ورته وویل: راځه که نه، ولې ځای نه لرم. دواړه د کور په لور روان شو. ما دروازه خلاصه کړه، دواړه دننه لاړو. هغې ته مې وویل چې ته کښېنه، زه به درته یوه پیاله چای راوړم. هغې په بیړه راته وویل: چای نه څکم، بیړه مې د کار د خلاصوه چې ځم. ما په مسکا سره ځواب ورکړ: هیڅ خبره نه ده، نیم ساعت به چای ته وخت ورکړو او نیم ساعت به کار ته. شیدې مې ایښې وې، چای مې جوړ کړ او دواړه سره کېناستو. یو څه وخت دواړه خاموشه وو. خاموشي مې ماته کړه. ما ترې په غمجن غږ وپوښتل: ولې څه مجبوریت دی چې داسې کارونه کوې؟ مور پلار وروڼه کورنۍ نه لرې؟ داسې ښکلې یې ولې خپل ژوند نه جوړوې؟ جینۍ لنډه ساه واخیسته. د هغې په سترګو کې د یوې اوږدې او دردونکې کیسې تیاره ښکارېده. هغې وویل: کاش چې چا زما مجبوریت درکړی وی، کاش رانه چا دا پوښتنه کړې وی چې ولې زه دې لارې ته راغلی یم او زما د ستونزې په حل کې مرسته کړې وی. دلته هر څوک زما عزت ته غله دي، هیڅ څوک له ما سره بې غرضه مرسته نه کوي. هر سړی زما د عزت غل دی، یوازې د دې لپاره چې خپله شیطاني جنسي تنده راباندې ماته کړي. لور مرسته نه کوي او بیا خپل داستان داسې راته پیل کړ: زموږ ژوند ډېر ښایسته و. 4 وروڼه مې وو چې هر یو یې ښې وظیفې درلودې. هر یو به کور ته په مینه سره شیان راوړل او زه یې په ناز او مهربانۍ پاللم. خو بیا هر څه بدل شول. یو وخت داسې راغی چې زما ورونو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې، صرف په دې خاطر له وظیفو لرې شول چې تاسو پلانکي ته خپله رایه ورکړې. آیا دولت یا حکومت همداسې وي؟ آیا د یو هیواد مشران همداسې وي؟ خو بیا مې هم ورونو په ښار کې دوکانونه جوړ کړل. زموږ ژوند بیا هم ښه و. خو کله چې دولت په هغه سیمه کې د آبادۍ نقشه جوړه کړه، دوکانونه یې ړنګ کړل. بیا مې ورونو لاسګاډۍ واخیستلې او په هغې یې مزدوري کوله. یو وخت ښاروالۍ هغه هم ترې واخیستلې. زموږ دنیا په یوه لحظه کې تور تم شوه. هغې ژوره ساه واخیسته او خبرې ډېرې درنې شوې. په ژړا شوه او بیا یې وویل: یو ورور مې په غره کې کار کوو چې یوه تیږه پرې راولوېده او مړ شو. بل ورور مې موټروان و، ټکر یې وکړ او هغه هم دنیا پرېښوده. موږ ته هیڅ نه و پاتې. کور مو هم په کرایه و. نور مو دومره وس نه درلود چې د کور کرایه ورکړو. موږ خوار وزار شو. جینۍ خپله مخکینۍ مسکا په بشپړ ډول له لاسه ورکړې وه. غرې ونیولې وه، سلګۍ یې وهلې. د ورونو مرګ یې وریادوو او ویل یې موږ ته یوازې 2 لارې راپاتې وې: یا به مو سوال کولو یا به مو خپل عزت خرڅولو. ما په خاموشۍ سره د هغې خبرې اورېدې. هرې کلمې د انسان زړه سوری کاوه. هغې راته د خپلې بېوسۍ کیسه داسې پیل کړه: ما په کور کې وویل چې ما ته اجازه راکړئ چې زه د خلکو په کورونو کې مزدوري وکړم. که نور څه نه وي، د پلار د درملو او د کور د کرایې روپۍ خو به پیدا کړم. مور مې اجازه راکړه او په یو کور کې مې د میاشتې په 6,000 روپۍ کار شروع کړو. میاشت پوره شوه، معاش مې واخیست. نیم مو په کرایه کې ورکړ او په نیمو پیسو مو پلار ته درمل واخیستل. په سبا چې زه بیا کار ته لاړم، د کور مېرمنې راته وویل: موږ د 1 هفتې لپاره ځو د پلار کور ته.
ته هره ورځ راځه او په کور پام کوه. ما ورته ویل سمه ده. هغه ورځ تېره شوه، په سبا یې خاوند کور ته راغی. زه ډېره ډارېدم ځکه په کور کې څوک نه وو. خاوند یې راته د چای وویل. ما چای تیار کړ چې د هغې کوټې ته روانه شوم. هغې زه څارلم. هغه د دروازې شاته پټ ولاړ و، په غېږه کې ونیولم او راته ویې ویل ما سره دا کار وکړه، ډېرې پیسې درکوم. زما نږدې و چې زړه ودرېږي. په ځان پوهه نه شوم. د لینګو منځ کې مې په ګونډه ووهو او منډه مې کړل. د کور لویه دروازه باندې ووتم او لاړم خپل کور ته. کوټه کې په کمپله کې مې ځان تاو کړ، لړزه را باندې راغله. مور مې راته ویل څه شوي لورې؟ ما ورته ویل هېڅ تبه مې ده. هغه کار مې پرېښودو. څه موده وروسته دې ته مجبوره شوم چې په لارو کوڅو کې سوال وکړم. جلۍ ساعت ته وکتل. 1 ساعت او 10 دقیقې تېرې شوې وې. ویلي اخ دا خو وخت تېر شوی دی، ته دې کار وکړه، زه ځم کار لرم. ما ورته ویل خیر دی، ته د ساعت په سر خپلې روپۍ واخله، کار به د کیسې نه وروسته وکړو، ته کیسه وکړه. د جنۍ اوښکې روانې وې، پاکې یې کړې او بیا یې شروع وکړه. زه بازار ته لاړم، سوال مې شروع کړو، خو هلته هم د بې غیرته او بې وجدانه انسانانو زه په ارامه نه پرېښودلم. د 10 روپو راکولو سره به یې زما د لاسونو ګوتې کش کولې. د 10 روپو په منځ کې به یې خپل نمبر په کاغذ لیکلی و چې زنګ ووهه، هر څومره روپۍ چې دې په کار وي درکوم یې. دې هرې خبرې او لاس تاوولو به زما غوښې ویلې کولې. کله کله به مې وویلې چې یا الله تا ولې موږ پیدا کولو؟ که دې پیدا کولو نو کاش چې حیوانات دې پیدا کړي وای، یا د هیڅ مسلمانان نه وای پیدا کړي. په سوال کولو کې هم چا آرامه پرې نه ښودم. لاړم کور کې کېناستم. د پلار حالت مې ډېر خراب شول. د هغې دردونه مې نه شوی کتلی. وروڼه مې یوه ورځ کار وکړي او نور ټوله هفته کار نه وي. هره ورځ چوک ته ځي او ماښام بغیر د مزدورۍ کور ته راځي. نن مجبوره شوم چې د خپل پلار په خاطر د خپل عزت جنازه پورته کړم. په دې خبرې سره سلګو ونیوله او خپل زړه یې تش کړو. ویې ویل زه به هېڅکله هغه کسان ونه بخم چې زما عزت یې د خپلې ګټې لپاره لوټ کړ. یوه ورځ به په قیامت کې هغوی د ګریوانه رانیسم. زه ور نږدې شوم، په اوږه مې لاس ورکېښود. زما لاس ته یې ټکان ورکړو. ما تر نشا واړوله. خپلې اوښکې مې پاکې کړې. شیشه کې مې ورته کتل چې رنګ یې تک زیړ شو او په لاس باندې یې خپله اوږه کشوله. راغلم ورسره کېناستم. ما ورته وویل خورې مه ډارېږه، ما داسې وګڼه لکه خپل ورور. ووایه څومره روپۍ دې په کار دي؟ څه خدمت درته وکړم؟ د جنۍ اوښکې روانې وې. راته یې وویل په روپو به څه وکم؟ دا خو به سبا خلاص شي، بیا به زما همدا حال وي. بیا به د خلکو دغه بې شرمې خبرې اورم. که کولی شي په منډي کې مې وروڼو ته یو کار پیدا که. که د ورځې 200 روپۍ هم وي، موږ پرې خپله ساه ساتلی شو. ما ترنه د ورور نمبر واخیستو. زنګ مې ورته وواهه چې سهار اذانونو سره منډي ته دواړه ورونه راشئ او په همدې نمبر راته زنګ ووهئ. جنۍ ته مې 15,000 روپۍ ورکړې او ورته ومې ویل کراره په کور کې کښېنه او په خوشحالۍ سره خپل ژوند تېروه. جنۍ ډېره خوشحاله شوه. په ژړا کې راته وویل وروره خیر دی، زما دا راز دې تا سره وي چې نه مې ورونه خبر شي او نه نور خلک. ما ورته ویل ته داسې بېغمه شه لکه تا چې ما ته هېڅ نه وي ویلي. جنۍ پاڅېده او د دعاګانو سره له کوره ووته. سهار یې ورونه راغلل. یو مې له ځان سره منشي کړو او بل مې د موټر ډرایور کړو چې د کابل د باغونو نه میوې راوړه. د دې هلکانو په راتلو سره زما کار په کال کې دومره پراخه شو چې منډي ته به د میوې موټر دننه شو نو زما منشي به اخیستی و. بس تا منډي مې خپله کړه. ما هم ورته معاشونه د 10,000 تر 18,000 روپیو پورته کړي وو. د دوی هم ښه ژوند روان و، ښه خوشحاله و په خپل ژوند کې. زما یو ملګری غوښتلې چې کوزده وکړي. ما ورته ویل داسې یوه ښایسته جنۍ د راشه چې هغه درته وکړم. همغه جنۍ مې ورته په نکاح کړه. واده یې وشو او ښه په خوشحالۍ سره خپل ژوند تېروي.